السلام علیکم. له کارتون فلم څخه د انګلیسي د زده کولو دا څلورم فلم دی ملګرو. 3 فلمونه مې درته ویل دي که غواړئ هغه فلمونه وګورئ نو د هغه لینک به زه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم. حتما یې درسره وګورئ. ډېر مهم فلمونه دي او تاسو کولی شئ چې ډېره زیاته انګلیسي ورڅخه زده کړئ. او نن به هم ملګرو موږ یو فلم شروع کوو د سوپر سټار ګرل یعنی د مشهورې ستوري جینۍ په نوم باندې چې دا جینۍ یو معمولي جینۍ ده او غواړي چې په خپل ژوند کې هیروینه جوړه شي. نو ملګرو زموږ اصلي مقصد په دې کې دا وي چې دې څخه موږ انګلیسي زده کړو. په دې کې به تاسو جملې لغاتونه او په خپل ژوند کې موږ یو له بل سره څنګه خبرې کوو په انګلیسي کې دا ټول به انشاءالله تاسو په له دې فلمونو څخه زده کوئ. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. چینل هم نه سره سبسکرایب کړئ د داسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره. ملګرو ویډیو شروع کوو. She is Lucy. She wants to become a model. She is Lucy. هغه لوسی ده. لوسی د جینۍ نوم ده. She wants to become a model. هغه غواړي چې یوه هیروینه جوړه شي. ماډل هم یوې هیروین ته ویل کیږي چې په فلمونو کې کار کوي. She works at a cafe. She wants to work in movies. She works at a cafe. هغه په یوه کیفې کې کار کوي. کیفې یو وړوکی هوټل ته وایي. She wants to work in movies. هغه غواړي چې په فلمونو کې کار وکړي. Lucy, you are getting late for work. Are you ready? Lucy, you are getting late for work. ته د کار لپاره ناوخته کیږي. Are you ready? آیا ته تیاره یې؟ Mom, I was making reels for my Instagram page. You ruined my video. مورې I was making reels for my Instagram page. ما د خپل انستګرام پیج لپاره ریلز جوړوله. ریلز ویل کیږي وړوکې ویډیو ته. You ruined my video. تا زما ویډیو تباه کړه. ruin ویل کیږي ملګرو تباه کولو ته. Don't build castles in the air. You should focus on your work. Don't build castles in the air. ملګرو دې جملې مطلب دا دی چې په هوا کې خوبونه مه وینه. پوه شئ کوم چې رښتیا کیږي نه داسې خوبونه مه وینه. You should focus on your work. ته باید په خپل کار باندې توجه وکړې. فوکس ویل کیږي توجه کول. I want to become a model. I will work in movies one day. I want to become a model. زه غواړم چې یوه هیروینه جوړه شمه. I will work in movies one day. زه به په فلمونو کې یوه ورځ کار کوم. You are very innocent. You don't know the cruel world yet. You are very innocent. ته ډېره معصومه یې. innocent ویل کیږي ملګرو معصومې ته. You don't know. ته نه پوهیږي the cruel world yet چې دغه دنیا تر اوسه چې ده ډېره ظالمه ده. پوه شولې cruel ویل کیږي ظالم ته. Your life is perfect. You have a roof over your head. You should be thankful. Your life is perfect. ستا ژوند چې ده مکمل دی. perfect ده مکمل ده. You have a roof over your head. ته په خپل چت باندې بام لري. پوه شئ روف ویل کیږي بام ته. You should be thankful. ته باید منندوی وشي. I will become a model one day. You are a teacher, Mom. I don't want to be a teacher. I will become a model one day. زه به یوه ورځ یوه هیروینه جوړیږم. You are teacher, Mom. ته یوه استاذه یې مورې. I don't want to be teacher. زه نه غواړم چې استاذه شم. I am going to school. My students are waiting for me. See you in the evening. I am going to school. زه سکول ته روانه یم. My students are waiting for me. زما شاګردان زما لپاره انتظار کوي. See you in the evening. په ماښام کې به ګورو بیا. Lucy's mother is a teacher. She teaches English at a high school. Lucy's mother is a teacher. د لوسیز مور چې ده هغه یوه استاده ده. She teaches English at a high school. هغه د انګلیسي تدریس ورکوي په های سکول کې. She lives in a rental house. She is happy in her life. She lives in a rental house. هغه په یوه کرایه کور کې اوسیږي. rental ویل کیږي کرایه ته. She is happy in her life. هغه په خپل ژوند کې ډیره خوشحاله ده. happy ویل کیږي خوشحاله. I have to work hard. I want to become a superstar. I have to work hard. زه باید سخت کار وکړم. I want to become a superstar. زه غواړم چې سوپرسټار شم. نامتو مشهوره شم. څه دی؟
People will take selfies with me one day. Nobody can stop me. People will take selfies with me one day. خلک به زما سره سیلفیانې اخلي یوه ورځ. Nobody can stop me. هیڅوک هم نشي کولی چې ما ودروي. I am the most beautiful girl in the world. I am the most beautiful girl in the world. زه په دنیا کې تر ټولو ښایسته جینۍ یم. Beautiful ویل کېږي ښایسته. He is David. He likes Lucy a lot. He works at a cafe as well. He is David. هغه ډیوډ ده. He likes Lucy a lot. هغه لوسی ډیره زیاته خوښوي. He works at a cafe as well. هغه هم په دې وړوکي هوټل کې کار کوي. I like her a lot. She is gorgeous. I have to tell her about my feelings. I like her a lot. زه هغه ډیره زیاته خوښوم. She is gorgeous. هغه ډیره زیاته ښایسته ده. ملګرو gorgeous ویل کېږي ډیره زیاته ښایسته. I have to tell her. زه باید هغې ته ووایم about my feelings. زما د احساساتو باره کې. feelings ویل کېږي احساساتو ته. Good morning, Lucy. How are you? Good morning, Lucy. سهار په خیر Lucy. How are you? ته څنګه یې؟ Good morning. I am fine. How are you, David? Good morning. سهار په خیر. I am fine. زه ښه یم. How are you, David? ته څنګه یې David? I saw your video on Instagram. You were looking stunning. I saw your video on Instagram. ما ستا ویډیو په انسټاګرام باندې وکتله. You were looking stunning. ته ډېر په زړه پورې ښکارېدلې. stunning ویل کېږي په زړه پورې. Really? Thanks for your compliment. My followers will increase one day. Really په حقیقت سره thanks for your compliment. ستا د صفت څخه ډېر زیاته مننه. compliment ویل کېږي صفت ته. My followers will increase one day. زما فالوور به یوه ورځ زیاتېږي. increase ویل کېږي زیاتېدلو ته. I will become a superstar. You will take selfies with me. I will become a superstar. زه به یوه نامتو مشهوره جوړېږم. You will take selfies with me. ته به له ما سره بیا سیلفیانې اخلي. You are a superstar, Lucy. I want to tell you something. You are a superstar, Lucy. ته یوه نامتو مشهوره یې Lucy. I want to tell you something. زه غواړم چې تا ته یو څه ووایم. I am all ears. What do you want to say? I am all ears. ما درته په مکمل ډول سره غوږ نیولی دی. سیدې دې جملې مطلب همدا دی چې ما درته په مکمل ډول سره غوږ نیولی دی. What do you want to say? ته څه غواړې چې ووایې؟ I really like you a lot, Lucy. Will you be my girlfriend? You are very beautiful. I really like you a lot, Lucy. زه په حقیقت سره تا ډېره زیاته خوښوم Lucy. Will you be my girlfriend? آیا ته به زما ګرلفرینډ جوړه شې؟ ملګرې ته وایي. ګرلفرینډ ویل کېږي ملګرې ته. You are very beautiful. ته ډېره زیاته ښایسته یې. Shut up. Are you in your senses? You and I. How could you think about me? Shut up. چپ شه. Are you in your senses? آیا ته په خپل حساساتو کې یې؟ senses ویل کېږي حساساتو ته. You and I. ته او زه. How could you think about me? تا څنګه کولی شو چې زما باره کې داسې فکر وکړې؟ Give me a break, David. I am not an ordinary girl. I am Lucy. Give me a break, David. تنگول بند که ډیوډه. Give me a break مطلب دا دی تنگول. I am not an ordinary girl. زه یو معمولی جینۍ نه یم. ordinary ویل کېږي معمولی. I am Lucy. زه لوسی یم. Have you seen your face in the mirror? Get lost. Have you seen your face in the mirror? آیا ته خپل مخ په آینه کې کتلی دی؟ mirror ویل کېږي آینې ته. Get lost. ورک شه. You also work in this cafe. You cannot humiliate me like this. You also work in this cafe. ته هم په دې کیفې کې کار کوي. You cannot humiliate me like this. ته نشي کولی چې زما داسې سپکاوی وکړې. humiliate ویل کېږي سپکاوی کول. If you say one more word, I will slap you. I want to be a model. If you say one word more, که چیر دی یوه خبره بله هم وکړه. I will slap you. زه به تا ته سپېړ درکړم. slap ویل کېږي سپېړې ته. I want to be a model. زه غواړم چې یوه هیروینه شم. I cannot ruin my career for you.
Don't talk to me again. I cannot ruin my career for you. زه نشم کولی چې ستا لپاره خپل کیریر تباه کړم. کیریر ویل کېږي راتلونکي ژوند ته. Don't talk to me again. له ما سره دوباره خبرې ونه کړې. Lucy, you cannot believe it. Lucy, you cannot believe it. ته به یقین ونه کړې. Believe ویل کېږي یقین کول ته. Calm down, Emma. What's the matter? Calm down, Emma. خاموش شه ایما. What's the matter? څه مسله ده؟ Leo is here. He came here to meet their fans. The superstar Leo is here. Leo is here. Leo دلته ده. He came here. هغه دلته راغلی دی. To meet their friends چې خپلو فینس سره ملاقات وکړي. The superstar Leo is here. نامتو مشهور لیو چې ده هغه دلته دی. ملګرو لیو چې ده کنده دی یو سړی نوم دی. What? Is he really in this town? Oh my god. I cannot wait to see him. What, sir? Is he really in this town? آیا هغه په حقیقت سره په دې ښار کې دی؟ ټاون ویل کېږي ملګرو ښارګوټي ته. Oh my god. او زما خدایه. I cannot wait to see him. زه انتظار نشم کولی چې هغه وینم. We have to hurry, Lucy. Let's go. I don't want to miss this chance. We have to hurry, Lucy. مونږ باید بیړه وکړو لوسی. هرې ویل کېږي بیړې ته. Let's go. راځه چې لاړ شو. I don't want to miss this chance. نه غواړم چې دا موقع له لاسه ورکړم.